ځه 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 حرکت وکړه د ودوالو نو خپرونه ادامه لري له موږ سره ملتیا وکړئ جارود شاه موتر پاشد در گودی 6 تا بین هتل بود انانات 50 سال انانات همون انانات سابقه خود زنده کردن دا عموم ودوال هغه دی بله ګاډۍ ده نو تنها یوه ګاډۍ نه ده درته څو دانې ګاډۍ کار ته پورته کېږي که د لاین نو خلک ځي راځي د کورسنګي له بازار څخه دوی دقیقې لاره چې ووهئ مزل چې وکړه دغې سیمې ته رارسېږئ دلته پخوانی ګاډۍ اوس هم تر سترګو کېږي موټر هم زیات شوي دي موټر سکرینونه هم زیات شوي دي فشار شوی دی خو هم دا ګاډۍ تر اوسه دلته شتون لري د دې علت څه دی له دې سره به په همدغه موضوع باندې نننۍ خپرونه وکړو له موږ سره پاتې شئ خپرونه ادامه په څو دي درباس 80 روپۍ وروره 80 روپۍ وای شپږ نفر دی درې دلته درې شاته دغه نفر دا کته کېږي زه مخ ته کېږم نو راځه درباس ولاړ شو کیسې به وکړو خبرې به وکړو درباس ولاړ شو طبیعت ولاړ شو صحیح دی بالکل مهرباني وکړه حرکت وکړه خیر حرکت وکړه خیر د ودوالو نو خپرونه ادامه لري له موږ سره ملتیا وکړه استاد دا ګاډۍ دوران نه تېرېږي موټر هم زیات شوي دي سایکل هم زیات شوي دي ولې د خلک په دې کې ډېر ځي د دې نه څه شی دی دې علت دا د وروره ده قدیمي شی ده ښه اثار قدیمي ده فرهنګ ده وروره دې هوا یې ازاده ګورئ ولا ډېره یخه هوا ده هوا یې ازاده دې خلک ډېر خوشحال دي ځي راځي خو د دې کې ماشومان خوشحال دي ځي راځي لایني په څو دی داسې یو نفر لایني یو نفر 10 روپۍ کرا ده درباس 60 روپۍ نه درباس 70 روپۍ نه برو دا څه د کومه ځای اخیستی دی دا اس مې ښار کې هلته هر قیمت کې ځای لري څه د اخیستی دا 15 ده اوس هم ډولونه لري قیمت ته درې ارزانه ده ولا هر کماس بایل لري نو اسونو درې رقم څلور رقم اسونه دي هر خپل بایل لري هر فريده او دا دې بلا ګاډۍ دا دې رس زیاته ماشاءالله او دا هوادواله بلا ګاډۍ نو دا تصویر کې وګورئ دته دا څور کوي دا اسونه خاص خوړلې دي دې خاص خوړلې وروره وربشي ورته ورکوو یو رقم سبوس ورته پوستې غنم ده هغه ورته ورکوو بوس ورته ګډو ورکوو هغه شکام ورته ورکوو همدغه دې خوړل دغه موږ چې په داس باندې ګاډۍ پسې تړلې ده اوس چې دی یو ډېر هوښیار یو ډېر باوفا یو ډېر خانګي حیوان دی که نه باید رحم ورباندې وشي ده په هر کې یو ډول ده ته په کمه سترګه کتل نه دي دا چې موږ په ګاډۍ خلک پرې سره ویا بلکې دا کار د بدیل هم شته د مجلس خره پورې که وتړو څه رقم به راشي یا خره که ده که فکر دی خر دی نه وړکی ده ښه که دا پرې وتړو دغه دغه زور نه ټیټ کېږي دغې زور نه رسېږي هر څه خپل زور باندې کار کوي خر خپل زور باندې کار کوي دا خپل زور باندې کار کوي دا ډېر زور غواړي موټر د خپل زور باندې کار کوي دا به څو کسان ځایږي په دغه یوه ګاډۍ یوه ګاډۍ کې شپږ نفر ځایږي درې دلته درې هغلته درې دلته کښېني درې شاته کښېني شپږ نفر زمونږ خپل هلته ځای لري درېږو اوس د کنټرول سره هم کوي کنټرول کېدای شي هو کېږي زمونږ ته صحیح زمونږ کېږي کنټرول هو ډېر ښه ګړنګي دي پسې تړلې دي دغه ده که نه خلک ماشومان سیاترونه که نه خوشحال ده د ترنګ ترنګ وي هغه ایسته کېږي باخبر کوي آس راغی ګاډۍ هو ګاډۍ راغی د آس په دغو سترګو کې یو ډول څه شی بسته شوي دي
سر کې تړلې سترګو کې بده غوښتل یو هغه غیته کامپټي وي کامپټي او کامپټي وي قایزه کامپټي دې کمچینه ویل او دې کمچینه وي په دې باندې بیا او لږ څه دغه ما کورته تاسو نه ول کې هغه څه چې او دغه څه دغه ورته خپل پويږي خپل هغه پويږي ما ته کنټرول اندال ته ده او هم دا کنټرول ده او ماشومان کاته شدا ماشومان حالا به کې دسه فضا ویا و خدا ماشومان وروره نخلي ورځيږي دا درځه وایم جنګا ورته پاتې ملامت هم نه دی اوله ډېر آزاد هوا ده ډېر او هغه دا ګوره هغه تیګه ورا ګوره نو ته هم نه ولا کړه وې سب گزارا ورته په سب کوئی ماشومان دي والا ماشومان دا کو سره کنه ماشومان ډېر دي کوڅه تانګام ده وو موټر والا زیاتې تونس نه مشته دي وو تونس نه مشته هغه کې خلک نه دي هغه کوم خلک دي کوم دي هغه 2 روپے اخلي هغه لاس روپے اخلي هغه ډېر هغه موږ جو دا عمل دي دا څه په دې پرې خو اړه نه لري چې چې اقتصاد ضعیف وي یا نه وي ضعیف کړي تونس هم شلا صفانه هغه مخکې دایم اخلي اته زه دې چې په دې کې راشي وان ورکه بعضی کسان وو بعض خلک ارجن دل درځي ملمانه کنه یا موټر کې هم ګاډي کې خوشاله دي بل لوري ځای راځي مثال د شهر نه یار نه لوري ځای راځي کنه دنده ګاډي کې خوشاله دي کوم وخت چې سره مخ شوی نه داسې ډېر ټوکې در سره کړي یا ډېر جنګ در سره کړی وي نه نران هم نه دي کړي نران خو خود جنګ کوي نو څه وایي جنګ خو کوي نو هغه خبره لاندې باندې جنګ کوي حوصله نه وي ډېر حوصله کې زه چې اوس ګورم ډېره کې ماشاءالله او څه وایي ته نه کې کنه داسې کوم وخت راباندې کې پاتې شوی ډېر او راباندې ډېر پاتې څومره وخت مثلا راباندې یو 10 دقیقې 15 دقیقې دغه بیا چې خوشي ستې و خوشي دې راباندې به سخت وي اصل په راباندې کې نشي درېدلی و دې کې به اصل سخت وي که بار درنې بیا بخي سخت وي پوه شئ نشي درېدلی درېږي بې حرکت کې ور باندې لږ زور راځي ها درېږي ول نه درېږي که بیا لږ بې حرکت کې بلک زور پر راځي دغه ماته راکولی شي هو ته خو په وایله نه شم نه دلته درېږي خپله بلد ده دستي راورسېدو که نه هو دې خو کش دی خو صحیح شوه او بېټا خو کش بس دستي خپله پوهېږي دا و همدلته بلد ځای ده درنو هېوادوالو د دې سیمې له خلکو سره هم خبرې اترې کړم خوب است آقا جان جو ساعت خوب خیر خیرتی هست انشاءالله چطور است آقای سر؟ شکر فضل خدا خیرت هست که جامدین تشکر زنده باشید نه قبول نداری؟ داریم بخیرش هستیم چرا هر ساعت که بیاییم میمان ما هستیم زنده باشید آقا چند سال میشه در جای بشینید؟ والا اینجا ما بین پیش گاردیا خانه ماست از تقریبا این از سال 1340 یا 41 که اینجا خانه جور کردیم موقعیت داریم اکبر گپی گادی را زدی چطور از گادی؟ والا گادی دیگه انانا سابقه است سوال گم نشدیم سرکا قیر شده این گادیوانان بیچاره تقریبا 50 سال 60 سال به این را رفت آمد کردن مردم هم کتشان بلد است و یکی مردم یا رکش هم نمیگیره به خاطر که
میچار کج بگیریم میگه ما در این سرک خون دادیم شهید دادیم زخمی دادیم موتر هم کار کنیم ما هم کار میکنیم دیگه تابال مردم از پیشان شکایت ندارن ننات سابقه است مردم خوش است نه وقت گرمی بالخصوص در موترهای تونس یا کسته میره دینی گادی میشینه که شمالک داره باز کسایی که از خارج میره بچوک در گادی میشینه گادی رو گل میزنه حتی پارسال یک نفر آمد گادی رو رنگ داد گل زد در هتل اورانوس برده شه آروس شار بدر سوار کنن در هتل بردن عروسی ده قدم تقریبا 2 کیلومتر دورتر از هتل اورانوس آروس شار موتر پاشد در گادی 6 تا بین هتل بود انانات 50 سال زنده کردن همو انانات سابقه خود زنده کردن کاکا د کلیوات په کوڅه کې اوسې څومره وخت کې دلته اوسې ناظر همدغه کلیوات ورته ویل کېږي وړاندې کلی ناظر حتی وړاندې مسیر د همدغه لاره ده مسیر همدغه دی په څه شي کې ځې ورځې په څه شي کې ځې ورځې کله په پښو ځو کله په ګاډي ځو کله په موټر ځو د ګاډۍ کې څه وکړه ګاډیم کې څه موټر هم وسته باسکل هم ځي کراچي ډېر په څه شي کې ځې زیاتره په پښو ځو نو ګاډي څنګه ده ګاډي ښه دی ولا خو به گزاره کېږي خو راضي یې که نه راضي وو خو هغه د خلکو مشکلات ده چې چلایي روزګار دی خاطر کنې ضرور نه ده که د ګاډي مادي وي په دې چې ځایم تنګه ده سړکونه وړه ده داسې مشکلات ما څه چکر پکې ووهله د هغې طرف نه دربس مې راونیوه تېغه بیا پکې راغلم اول ځل مې وه ډېر یخ باد لګېدله ډېر خوندوره وه ډېره ښه بده نه وه نه هغسې بد تاثیر نه لري د خلک ولې په موټرو کې نه ځي ګاډۍ تقریبا تا دلته څو وخت کېږي والا موټر په دې خو دا خو یو مشکلات دی چې اقتصادي دی هغه 15 روپۍ اخلي دا 10 روپۍ تا څومره وخت دلته اوسې زموږ تقریبا په دغه قلعه ناظر کې دغه تګ راتګ د رایل قروای دی څلوېښت کاله کېږي 40 کاله دا 40 کلنې دي 40 کلنه مخکې بیخي سړک تیر نه و هغه نه و چې بیا ګاډیان حتی بیا ګاډیان په اوله کې چارقلاته بتله نو ګاډیان په اوله کې همدغه زموږ کسب پدري کوي خو حالات اقتصادي هم داسې ورته وګورو نو څه وکړو همدغه زموږ د پلارونو کار پاتې بچیان به دې په خیر همدغه کسب ته راګرځي که نه هغه ته به نوره د کار زمینه برابروي څنګه آینده نسل زمن نه هغې ته نه پرېږدو دا کار هغې ته د داسې پرېوایي یعنې تاسو دا مجبوریت ته دی که نه موږ خو د مجبور کوو یوه مړیاله له ډوډۍ پیدا شي دا چې د ورځې 1800 افغانۍ کار کوي دا چا ته سلام واچول لکه چې موټروانانو سره روابط لرې خو زموږ لاین دی انډیوالان دی ځي راځي هغوی به څه نه وایي چې تاسو اسان دي موږ موټر دي نه څه نه وایي نو دا د موږ راورسېدلو تا روپۍ درکړمه ښه د 80 افغانۍ شوې نه خو رفت آمد لاړو 80 افغانۍ شوې که نه ښه 80 افغانۍ نشته پروا نه کوي ډېره مننه نو څه خدمات درته وکړم شپه موږ ته پیسې دې کمې وي دا رېکړم خیر شي مننه السلام علیکم درنو هېوادوالو دا وه د نن ورځې خپرونه چې په دغه ګاډۍ کې مو درته جوړه کړه تر بیا بلې خپرونې مو پاک رب سپارم ښه وخت